سورۃ معارج په شان د سورۃ حق ده، داغه تتمه ده. څنګه هغه کې د قیامت حال ذکر شو، دې کوم د قیامت حال ذکر کې او فنا د عالم بلدار چې مکه عذابونه ذکر کړل چې دا عذابونه وي. دلته ویلې سلو دافع د عذاب څوک واپس کول نشي. هلته ویلې چې شپېلې والی شنو د غرونو ازمو کې به اوچت کړی شي. دلته وی چې د اسمان بداسې شي لکه قلایي داسې نرم بشي. هلته صرف دا ویلو کنه د اسمان به ډېر روس شي، کمزوري بشي. دلته د هغې مثال ذکر کی چې کالمهل. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کړی دی، طلب کړی دی یو سوال کوونکی بدبخت سوال کوونو جنت نه کو ځان له څه د رزق او د ایمان او د دې سوال نه کوو، د عذاب سوال کوو چې خدای عذاب راولي. وګورو ته چې دا له څوک نو سوال کوي او سوال کوونکی د عذاب سوال کوي. هغه عذاب چې واقع کېدون کې د پاره د کافرانو لیس له دافع من الله، بیا نشته لره څوک واپس کوونکی د الله د طرف نه. هغه الله ذل معارج چې ډېر لوی مرتبه والا دی، ډېر لوی صفاتونه والا دی. د صفاتونه دي کنه تعرج الملائکه، خیجی ملائکه والروح وجبريل الیه دی الله تفی یوم. دا باورز باندې کان مقدارو 50,000 سنه چې اندازه داغي 50,000 کاله ده. اورز د قیامت یعنی 50,000 کاله. قرآن تالیف لامیم سجده کی تیر شیو چې 1000 سنتن زر کاله عدلته 50,000 وي. دا اشکال جواب دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې دا خو د بندیانو پورې کار دی، دا بندیانو پورې کار دی. حدیث کې راځي چې مؤمنانو باندې با د قیامت هغه ورځ داسې لکه د فرض مانځه وخت بیا د دې خلقو د فرض مانځه وخت نمره لږ وي ښه. دا په چا باندې چې 50,000 کاله ده، دا د خلقو په نسبت سره ویل اشکال مشکال پکې نشته. فاصبر صبرا جمیلا، صبر کوا صبر خیستا چې فریاد پکې نه، ګیله پکې نه، شکایت پکې نه مخلوق ته. دا صبر کوا. انهم يرونه بعيدا، یقینا دی ویني دا قیامت ډیر لري. څنګه لري؟ یعنی وخت وی ډیر دی یا بعيدا سرقاب کې چې تیر شیو د عقل نبی ارتدی وی ذالک رجع بعید. دا وی موږ عقل نه مني. ونراه قریبا، موږ وینو دی لره ډیر نږدې. الله وی یوم تکون السماء کالمهل، یا کا عورت چې شی اسمان په شان د قلعه کالمهل. قلعه ته وی تیلو ته وی د تیلو خیر هغه ویخ کې چې پاتې شي هغه ته وی. وتكون الجبال كالعهن، یوشی بدا غرونه پشان د وړه کالعهن المنفوش. ارستو راځي قاریه د وړه پشان ته په برابر ازي وجدار چې وړه هم قسمه قسمي کنه، سپینه پکی او سراشنا غرونه هم قسمه قسم دي چې دا برش نه له خلق ویني. ولا يسأل حميم حميما، تپوس بنشي کول یو دوست د بل حق د بل په حق کې هر څومره سخت ده. هر یو باندې بازار نه سخت دی، د بل نه تپوس نشي کولی. یبصرونهم، خو به یو بل ته ګوري ګوري ښه، یو بل به ویني خو تپوس بنشي کولی. یود المجرمو، ارمان وکي دا مجرم انسان په دغه ورځ باندې لو یفتدی من عذاب یوم ذم ببنیه، چې دې په فدیه کې ورکی. فدیه کې ورکول سي چې سړی وي تواخله او ما ته سوای ما بس ما ته معاف کا. دې الله ته وی چې الله ما معاف کا، دا ټول خلق واخله. کوم خلق؟ دا عذاب د دغه ورځې نه ببنی زامن خپل دې به وسو چې مخکې ذکر کړو.
پدې وسی کنه باندې وصاحبته او خذ خپل واخيه او رور خپل ووسيلته التي تؤويه اټول قام قبيله راچ دی باغې تراته ومن في الارض جميعا ای دا سج بزمکه کې څوک دي ټول وی بچي الله دا واخلي دا خو د چا نشي کېده خو لو راغله کنه لو خو د فرضیاتو د پار راځي بل فرض کې چره داسې شي مور او پلار په یاد نکړو ځکه مور او پلار څوک فدیه کولی شي ثم ينجيه او بیا دی وی چې الله ما خلاص کړ دا مطالبه کوي چې ينجيه دې الله بچ کی او دار سره واخلي کلا الله ویننا اصل لګیای دا چره انها لزوا اپ لو ګورا لمبی دي انها لزوا دا جهنم کو لمبی دي نزات للشوا روحن کرے سرمن لرا شیو لمبا پیوگر دی نو سرمن مترا غونډ کی تدعو من ادبر دا جهنم با आवाज کوي تدعو دی با आवाजونه کوي چاته دی به دی خلق ته आवाजونه کوي دلته بیا لس صفاتونه ذکر کړی دي من ادبر اسوک چې شاکړی و قران ته فتولى ومخيتنا پلاړولیو دو داشي وجمع او مالی را جمع کو دا دریم شي فاوعى نشرته کې خود خو پته نه لګي چې الکمال د کوم ځای جمع کړي دي فاوعى چلته کټوي کې دی چولې کچر د صندوق کې دی چولې جمع کو به او کې خود به تخت کو به فاوعى دته आवाज کوي ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا درې خدا شو یقینا دا انسان پیدا کړی شوی دی ډیری رسناک هلوعا کله چې ورسید تاسو تکلیف او مصیبت جزوعا نو چغي وي اگر چې ورسید تاسو پیدا نو منوعا بخیل شي ناشنا نمونه ولا قرآن دی حلوع و جزوع و منوع اینی اٹول خلاص کرده الا المصلین دان دی دا اوس د حق پرستو شان ذکر کوي الا المصلین هم اگر هغه کسان چې موږ کوونکي په دنیا کې تدیبم نه پورې صفات ذکر کوي مصلین یو الذين كانوا على صلاتهم دائمون چې په خپل منځونو باندې همیشوالی کوونکیو والذین كانوا في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم چې د دې په مالونو کې حق معلوم د پاره د سائل د پاره د غختون کې چې به صبر یې د پاره صبرناک والذین كانوا يصدقون بيوم الدين چې یقین کې پر ورځ د قیامت تصدیق او کسان چې د عذاب د خپل رب نه یریږي ان عذاب ربهم غیر مامون بشک عذاب د رب دی داغه نه بچ کېدل ډیر ګران دي داغه نه څوک نشي بچ کېدی نشي په امن کېدی والذین مؤمنان دي هم لفروجهم حافظون چې د خپل پردو حفاظت کوي الا لازواجهم مگر نو د خپل بیبيانو او دا غوینځو چې مالکان شوی لاسونه دي یقینا دی پدې کې نه دی ملامت کړی شوی امر التغاور ذالک اسوک چې طلب کې د دین علاوه نو دا خلق دې د حد نه اوریدونکي والذین کسان یم له امانات وعد امراون چې د خپل امانتونو او د خپل وعدو پابندي کوونکي دي او کسان دي چې په خپل گواهو باندې کله کولار دي شهادت اشهد ان لا اله الا الله ودیم کله کولار دي او هر گواہی کی کنا په پاره باندې همیشه دي او کسان دي هم علی صلاتهم حافظون چې خپل منځونو حفاظت کوي داغه د وختونو داغه شرطونو د آدابو ظاهری او باطنی اولئک فی جنات مکرمون دا خلق په جنتونو کې معزز شي
اوس پیغمبر له تسلی ورکړي چې کافرانو خو دې چې راځي نو تا ته مخې ته نه کینی څوک دې طرف ته څوک دې طرف ته راولي دا ته په سترګو بد لګي نو فما للذین کفروا سوشو په دې کافرانو قبلک موطعین چې ستا مخې د مخې نه دې منډې وي مخې ته نه کینی منډې کې نو څه کوم ځای کینی عن الیمین یا ښي طرف ته عن الشمال یا کوم طرف ته عزین او ډلې ډلې جوړې کړي هغه ځای ټولې ناست دی هغه ځای ټولې ناست دی نبی علیہ السلام د دې نه منع کړې وه چې ټولې ټولې مه کینې منزل راشي نو د صف په شکل کې کینې د منزل په شکل کې کینې جماعت کې داسې مه کینې چې هغه ځای ناست دا ځای ناست ډلې ډلې دې نه منع شوي وه عزین ځکه یو ځل نبی علیہ السلام جماعت ته راغی یو ډلې هغه ځای ناسته وه بل هغه ځای ناسته وه وی مالی اراکم عزین دا ولې زه وینم تاسو لره چې ډلې ډلې ناست یې دا جماعت ته که اجره ده په صفونو کې کینئ دا خو د هغې عادت چې هغې به د پیغمبر نه کر څوک یو په لاس ایطمع کل امرئ منهم آیا تمه کوي هر بنده د دې نه یدخل جنت نعیم چې دی به داخل کړي جنت د نعمت تکلا ولې دا آسان کار دی چېرې نشي کېدی انا خلقناهم مما یعلمون مونږ پیدا کړي دا اوس نه چې دی پوهېږي فلا اقسمو فلا داسې نه ده لکه دی چې خیال دی جنت به دغسې چېرته د لامده خور خیرات نو چې بس خلق به ورته دغسې ځي لا اقسمو زه ګواه کوم هغه ذات چې رب د مشرقونو او د مغربونو دی انا لقادرون مونږ د دې قدرت لرو على ان نبدل خيرا منهم چې دې لري کو د دې په ځای باندې خو خلق راول بهتر وما نحن بمسبوقين الله مونږ عاجز نه یو کنه د دینه فالله پریدا فزرهم پرید یخوذو یلعبو چې نوځي په باطلو کې او لا لعب کوي یلعبو حتی تر دې پورې یلاقو چې ملاقاتو کې یوم هم الذي یوعدون اگر روز خپل سره چې دې سره لوز کې دي شي یوم یخرجون من الاجداث هغه ورځ چې دې راوځي د قبرونو صراعا ډېر په جلته نو څنګه رواني محشر ته کانهم الی نصب یوفزون لکه دنیا کې چې بروان او خپل جانډو پسې نصب مکه تیر شیو انصاب او نصب کل ما عبد من دون الله چې بغیر د الله نه د څه عبادت کیږي نه هغه ته نصب وایي کنه نو هغه چې ګمبد جوړ کړي کومناره سره جوړ کړي چې ښکاری دلري نه کاسه غټه ودرولې ده وسنه خې کړی ده کنه د دې په دنیا کې دقه نه خو پس روانو ها چې جنډه کارشوا ګمبد کارشوا ګمبد خضرا کارشوا دا یخوذ یلعبو دغه ته اشاره وکړه یخوذ یلعبو مفسرین وایسو دغه د شرک دا کارونه دغه په حق پرستو بس لګیا کېدل دغه د پیغمبرانو او د صحابه کرامو بدر دی ویل یخوذون دغه دی کار خاشعاتن ابصارهم ډېر ذلیل وي سترګې دي چې سترګې ذلیل شي نو ټول ذلیل شي کنه دا علامه ده ذکر سیدلې وي دي تډیر لوی ذلت او رسوایی وګویل شي دا غرض دا چې دې سره وعده کول شو سورۃ نوح کې دلیل ذکر کې نقلی پس د عقلیاتنا او طریقې د تبلیغ په دې صورت کې د دعوت طریقې هغه نوح علیہ السلام په بیان کې مختلفه او تشجیع ده چې دا مسله په داسې بهادر سره ورسوه لکه څنګه چې نوح علیہ السلام رسول و تشجیع ذکر کې پیغمبر ته چې دې کې بهادری په کار ده وردا ډیره او سورۃ نوح کې سم ټول را جمع کړي رد شرک فی العلم و فی الدعاء فی العبادت دې به را جمع کړي او رد مشرکین بالعباد الصالحین ودع سواع یغوث و یعوق بسم الله الرحمن الرحیم
ان ارسلنا نوحا الى قومه يقينا لګلو موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته چې ویره قوم خپل مخکې دینا چې را به شدید عذاب دردناک قال وی زما قوم ازستاوز پاره يرون کې مخکارا ان عبد الله په دې مسله باندې چې الله یو غنه واتقوه د الله نو یریږي واسیعون زما تابعداریو کې درې حکمه د نجات سبب ان عبد الله واتقوه واسیعون توحید قبول کې واتقوه د ځان د شرک نه بچ کې واسیعون سنت تابعداریو کې دا دینو نفیدی به سمری یغفر لكم من ذنوبكم بخنمو کی تاسو الله د ګناونو تاسو ويؤخركم الى اجل مسمى او فائدہ بدر کی تاسو لا ترنیتی مقرر شوی پوری یؤخركم دا معنا نه چې رستو باوم کی یمتعکم معنا کوي یمتعکم تاسو له بخخ استجوان در کی تاسو خپل نیټه پوری ښا نیټه نو مخکې کیږي نه ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر کته چې یؤخرکم دا معنا چې رستو باوم کی دسنه نیټه نه ان اجل الله بشک نیټه د الله کله چې راشي ان رستو کیږي بیا خو یؤخرکم معنا دا چې دې دنیا کې بدل حق استجوان د نعمتونه خوشحالي تر څو وخت پورې لو کنتم تعلمون کچر تاسو پوئیږئ